بسم الله الرحمن الرحیم. د جدید الشمول زده کوونکو لپاره جدول په اکسل کې جوړو چې څنګه جوړیږي د دې جوړولو طریقه به در وښیم. که غواړئ تاسې کمپیوټري دا ډکوئ داسې جدول مو جوړ کړی شماره به خپله راځي ورسره. مثال د لیکم چې فرضاً نوم دی ولی ګورئ شماره چې د خپله راغله اتومات د پلار نوم فرضاً خان دی د نیکه نوم چې دی ګلاب دی. داخلېدو ټولګی مثال په اول ټولګي کې داخلېږي ولایت چې دی ننګرهار دی. ولسوالي فرضاً لیکو چې بهسود قریه هاډه. اوسنی عمر فرضاً 7 کاله دی. پلار وظیفه مثال چې معلم دی. ورور یې دی نور. کاکا یې دی حاجي. ماما دی بشیر. ګورئ اتومات چې کله دویم نوم لیکو فرضاً زه دویم نوم لیکم فهیم اتومات به دا شماره راځي. نو په دې طریقې سره که چېرته وغواړو چې دا جدول جوړو د جدول جوړولو طریقه درته ښیم. تاسې به راشئ کنټرول ان سره به یو نوی ورک بک واخلئ به پیج لیاوټ ته راشئ شیټ رایټ ټو لیفټ به کلیک کوئ. دلته به راشو لومړی خو دغه دویم کالم کې به کلیک کوو تر ان پورې چې دی کالمونه به سلیکټ کړو دې ته به زه یو بارډر ورکړم داسې را به شو آل بارډر به په دې کې بیا راځو دغه دویم چې دی دویم کالم بي کالم نه تر ډي پورې دا مرج کوو. همدارنګه د ام نه واخله تر کې پورې دا کالمونه مرج کوو او دلته راځو د اول کالم چې دی دا مرج کوو. همدارنګه راځو دغه کالم چې دی دا دوه کالمونه دا مرج کوو. بیا به دا زه کاپي کړمه کاپي نه وروسته چې دی دلته به یې پیسټ کړو. همدارنګه راځو دا چې دی کنټرول وي سره زه پیسټ کوم کنټرول وي کنټرول وي کنټرول وي او دلته یې هم پیسټ کوم کنټرول وي. دلته دا به زه لږ زوم کوم چې تاسو ته ښه معلوم شي. دې ځای کې به ولیکو ګڼه. دلته به ولیکو پیژندنه او دلته به راشو ولیکو داخلېدو ټولګی داخلېدو ټولګی. دلته به ولیکو چې ولایت ولسوالي قریه یا کلی او دلته به ولیکو چې اوسنی عمر او دلته به ولیکو چې د پلار وظیفه یا دنده د پلار دنده. دلته به ولیکو نږدې خپلوان. دلته به ولیکو کتنه او دلته به راشو په دې ساحه کې به ولیکو چې نوم د پلار نوم او د نیکه نوم. را به شو دلته به ولیکو چې ورور کاکا ماما. برنی رو به چې دی سلیکټ کړو دا به مرج کړو او مرج نه وروسته به لږ ویسایت زیات کړو داسې او بولډ به یې کړو. دې کې به ولیکو چې فرضاً د هډې لیسې د 1403 ښوونیز کال نوي داخلېدونکي نوي داخلېدونکو زده کوونکو جدول یا ورته د نوي داخلېدونکو په ځای جدید الشمول زده کوونکو جدول لیکئ داسې جدید الشمول. جدید الشمول زده کوونکو جدول. دلته اوس راځو دا به ټول سلیکټ کړو داسې سلیکشن نه وروسته را به شو د دې لږ به زه دا دغه نور هم زیات کړم پکې بارډر چې دی دا به تکراري راوړو سلیکټ به یې کړو سلیکشن نه بعد به داسې ډریګ کړو مثال تر دې ساحې. اوس دا ټول سلیکټ کوم سلیکشن نه بعد چې دی دا به بولډ کړو
سایز به لږ زیات کړو او دا به ټول په سنټر کې واخلو داسې او دلته به راشو دې ځای نه دا ګڼه چې ده ډبل کلیک به کړو لږ به یې داسې هغه کړو او دا دوه روګانې به سلیکټ کړو لږ به یې سایز زیات کړو معمولي شان دی او دلته به راشو دا ټولې روګانې چې کومې مونږ اخیستي دا سلیکټ کوو سلیکشن نه وروسته چې دی دا سایز یې داسې لږ معمولي اضافه کوو او اوس به راشو دلته دا داخلېدونکي چې دی دې ته داخلېدو ټولګي ته لږ سایز کمو اوسني عمر ته لږ سایز کمو او دغه نوم ته به لږه ساحه زیاته کړو پلار نوم نیکه نوم همدارنګه ورور ماما کاکا دې ته که زیاته وي کولی شي بله دا سلیکټ کوو ټوله سلیکشن نه بعد چې دی دلته راځو بارډر ته بارډر کې ورته دا تک آوټ سایډ بارډر اخلو چې بهر سایډ ته بارډر ورټ شي اوس راځو شماره به څنګه راوړو ولیکو ایکول رو ټیب به ووهو دې پسې به قوس بند کړو ماینس بیا رو بیا به ټیب ووهو دلته به راشو دغه دریم سیل کې به کلیک وکړو او دې پسې به F4 پریس کړو او دا به بند کړو انټر به وګورئ دلته نمبر راغورځوم که دلته نوم ولیکو باید بیا نمبر تکرار شي نو دې کې به تاسې کلیک وکړئ دلته راشئ یو څه اضافه کړئ دلته ولیکئ F که چیرې دا د نوم خانه دا مساوي شوه د خالي سره نو کامه دا هم خالي پرېږده که نه و نو بیا چې دی که خالي نه و دغه رو نمبر پکې راوړه انټر یې کړه یس اوس دا خالي شو ګوره دا به تکرار راوړو دې ځای نه تر دې ساحې پورې مو تکرار راوړو دلته چې دی دا زه کاپي کوم دا فارمولې دلته پیسټ کوم چې بارډر ختم نه شي پیسټ فارموله اوس راځو دلته ګورئ نوم چې لیکو زه لیکم چې جاوید پلار نوم یې محمد ګورئ شماره چې دا خپله راغله نیکه نوم یې اکبر داخلېدو اول ټولګی ولایت ننګرهار ولسوالي بهسود کلی هډه اوسنی عمر اووه پلار دنده معلم ورور حامد کاکا شریف ماما واجد یا واحد ګورئ که چېرته دویم نوم ولیکو شماره به دویمه خپله راسي مثال زه لیکم چې نظیر اتومات شماره راغله نو په دې طریقې سره جدول جوړوو اوس راځو د دې پرنټ ته چې کله یې پرنټ ته برابروي پرنټ ریویو باندې به کلیک وکړئ ګورئ دا اوس پرنټ ته برابر نه دی 4 صفحې دی لومړی به تاسې نو سکلینګ کې تاسو راشئ فټ آل کالم آن ون پیج به کلیک کړئ دویمه خبره دا ده چې را به شئ پیج سیټ اپ ته مرجن ته دوه کلیکه به وکړئ دا ټاپ به هم 15 کړئ دا به 0 کړئ رایټ به هم دوه کړئ فوټر به 0 کړئ دلته به ډبل کلیک دلته ډبل کلیک او دا هاریزنټل به منځ کې واخلئ اوکې کړئ اوس به موږ سره چې دی دغه برابر شي اوس فعلا دوه پیجې دي که چیرې تاسو سره مثال پیجونه زیات وي غواړئ دغه سر هیډر چې دی تکرار راشي نو دې د تکرار لپاره به تاسو پیج لیاوټ ته راشئ پرنټ ټایټل باندې به کلیک وکړئ روز ټو ریپیټ ټاپ باندې به کلیک وکړئ کوم ځای پورې مثال زه غواړم دې نوم پورې دغه رو تکرار راوړم اوکې که اوس که چیرته راشو پرنټ ریویو ته موږ سره فعلا یو پیج دی که دویم پیج ته راشو دویم کې به هم موږ سره دغه تکرار راشي نو په دې طریقې سره کولی شو چې موږ هڅه وکړو جدید شمول جدول جوړ کړو او استفاده ترې وکړو غواړو که کمپیوټري ډکوئ هم کولی شي او که پرنټ کوئ هم کولی شي چې پرنټ یې کوئ قلمي ډک کوي